بلخاب کې د جګړې احتمال طالب ځواکونه سرپل ته تللي دي. په سلامونو مهارکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. باختر دولتي خبري اژانس خبر ورکړی چې د طالبانو د سرپرست حکومت د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز فصیح الدین فطرت د یوه لوړپوړي پوځي پلاوي سره سرپل ولایت ته تللي دي. په ورته وخت کې د طالبانو له حکومته جلا شوی قمندان مولوي مهدي BBC ته ویلي چې په بلخاب کې چې دوی میشت دي وضعیت ښه نه دی او هر ساعت د نښتې امکان شته. باختر دولتي خبري اژانس خبر ورکړ چې د طالبانو د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز فصیح الدین فطرت د یوه لوړپوړي پوځي پلاوي په مشرۍ سرپل ولایت ته تللی. له نوموړي سره د هرات د الفاروق قلي اردو او د شمال الفات قلي اردو قمندان ملګري دي. د باختر اژانس د خبر له مخې ښاغلي فطرت ویلي چې سرپل ته د سفر موخه په دغه ولایت کې د امنیتي مسایلو کتنه او د طالبانو د قطعاتو څېړنه ده. بل لور ته کورنیو رسنیو نن پنجشنبې سهار د طالبانو او مولوي مهدي د ځواکونو ترمنځ د سختې نښتې د پیل خبر ورکړ چې د مولوي مهدي ځواکونو له 1 ساعت نښتې وروسته شاتګ کړی و. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.